افغانستان لپاره ښه پای ته ونه رسید خو تر پیل وړاندې لا لانجې پیل شوې. د افغانستان د کرکټ بورډ خپل کپتان د څلورو کلونو کپتان بدل کړ او افغان ملي لوبډله کې ځینو ډیرو مهمو لوبغاړو په دغه ټاکنه باندې نیوکې هم وکړې. خو لوبډله راغله، تر نړیوال جام وړاندې په سکاټلند او آیرلند کې لوبې وګټلې، بیا یې په تمرین لوبه کې پاکستان ته هم ماتې وکړه. داسې ښکاره شول چې ګواکې هر څه بیرته عادي شوي دي، خو په لوبو کې داسې ښکاره نه شول. په دغو لوبو کې د افغانستان د ملي لوبډلې کپتان ګلبدین نایب چې له ښه مرغه را سره دی. ګلبدین جانه، نړیوال جام ښه نه و، ګڼ علتونه به وي، خو ډېر خلک دا وایي چې ستاسو ټاکنه د کپتان په توګه تر نړیوال جام وړاندې پیل و. فکر کوي چې دا نقد پر ځای ده چې تاسې ناوخته یا په سم وخت کې ونه ټاکل شوی د کپتان په توګه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سره کې خو ټول لیدونکو ته سلامونه، احترامات، او تاسو ته هم. خلک به ډېر فکر کوي چې اصغر کپتان و، څلور کاله تا څنګه مخکې ویلې، او یو دم کپتان چینج کېدل. نو دا یوازې دا نه ده چې یعنی که موږ اوس فرض مثال که هر لوبغاړي ته کرکټ بورډ ووایي ته به موږ کپتان یې، راتلونکي کې موږ تا دا پلان لرو. کپتاني داسې نه ده چې کپتاني ایمل صاحب په اسمان نه توبه نعوذ بالله ستا باندې وهیره چې ته کپتان سوې، او یا کپتانان ښکارونه لري هغه کپتان کیږي. کپتان زه احترام لرم ټولو ته، ما نبي سره هم لوبه کړې ده، نوروز سره هم لوبه کړې ده، اصغر سره هم لوبه کړې ده. خو زه دلته د کرکټ بورډ یا کانټریکټډ پلیر یم، زه د کرکټ بورډ کارمند یم. نو چې کرکټ بورډ ما باندې غږ وکړ، کرکټ بورډ دا تصمیم نیوه. دې له مخکې راشد و، راشد دې خبر راشد ورسره اوکې کړې وه، یعنې په کپتاني په توګه دوی راشد سره صحیح وه خبره، راشد ورسره فاینل کړې وه. هغه نه پوهېږم چې کوم دلیل و چې راشد ولې ورته وویل چې زه نه کوم. یعنې تاسو دا ووایئ چې راشد ورسره ومنله چې د کپتان په توګه د اصغر په ځای راشي؟ اصغر په ځای راشي، هغه ورسره منلې وه. دا خبرې په دهرادون کې سوی وې، دا پلان سوی و. دا نه چې ورلډ کپ نه مخکې دا سوی و، دا ورلډ کپ نه 3 میاشتې مخکې دا کار سوی. او کپتاني دا نه چې زه وایم که زه ښه کپتان یم یا اصغر خراب کپتان دی، یا زه خراب کپتان یم یا اصغر یا بل. دلته اوس ما ته اوس دا شی لاس ته راغی، اکسپټ مې کړ، ځکه کرکټ بورډ. تاسو ته به بیا راشو، لکه ستاسو دا خبره جالبه ده. تاسو چې راشد ته یې ویلي وو، راشد ورسره منلی وه، خو بیرته نظر بدل کړو؟ راشد ورسره ویلي وه. نظر بدل کړو کله چې تاسې وټاکل شوئ، راشد ولې یو ټویټ وکړو او په هغه کې په دې پرېکړه باندې هغه بیا دوی تاسو غونه پوښتنه وکړي چې دا ولې وکړه. آیا تاسو ته خپله نه دي ویلي؟ نه، زه خپله ځکه دې ما ته اول کال 2008 کې جرسي کې ولیدلې، موږ هلته سره لیدلي ول. نو 2008 نه زه دې خوا لګیا یم، مصروف یم په ملي ټیم کې، ان آوټ ټور کې نه، میچونو کې نه یم. خو خپل سټرګل مې کاوه، خپل هارډ ورک مې کړی ده. یعنی که زه ووایم نه شکر الحمدلله نه د داسې کورنۍ سره تړون مې اوس، یعنی خلک وایي چې یا زوروره کورنۍ یا پیسه داره کورنۍ، یو د عادي کورنۍ غړی یم، یو د غریبې کورنۍ غړی یم. خو کرکټ بورډ ته زه کرکټ بورډ که ما ته ووایي چې دا پرېږده، زه به دا سبا پرېږدم، ځکه زه د کرکټ بورډ کارمند یم، زه د کرکټ بورډ مزدور یم. کرکټ بورډ چې ما ته هر څه وایي زه به یې کوم. دا خو ستاسو خبره شوه، بیرته تاسو خپل ته راغلي. لیکن زما پوښتنه د راشد په حصه کې وه. راشد که کپتاني نه منله، ولې ستاسو په ټاکنې باندې بیا ټویټ کوو؟ هغه نه پوهېږم، ځکه چې دلته به کیدای شي د خپل فکر و. ځکه کرکټ بورډ زه نه که زه کولم نه که زه ما هم ورته نه ویل، زه کرکټ بورډ دا کار کوو. کرکټ بورډ ما ته دا ویلې چې موږ ته تاسو نه ښه کس نه ښکاري بل. ښه، راځئ که بیرته د نړیوال جام ته که راشو، د راشد دغه دریځ ته په پام سره فکر کوئ چې په نړیوال جام کې چې د ښه بالینګ ونه کړو، شاید یو علت یې دغه وي؟ شاید ځکه راشد یو خو ما ته څومره ښکاري، ځکه اوس د یو کپتان په صفت باندې
بعض اوقات کوم کپتانان چې ولي هغوی بیا ډېر یو خبره کوله چې کله کپتان څوک کپتان چې بیا هر څه ښکاري ډېر واضح ښکاري بیا ځان ورته نه ښکاري بیا ورته ټیم ښکاري هر هلک ورته ښکاري نو یو علت یې دا ده ما ته ښکاري ځکه دوی چې کوم مقام ته دوی رسېدلي دي راشد سو نبي سو یعنې الله تعالی دوی ته نور هم ورکړي نو دوی هغه سټنډرډ دنیا کې ساتلی ده نو دلته پرفارمنس ونسي کله چې دا غټ پلیر ګیر سي پرفارمنس نه کېږي نو هغوی بیا ډېر زیات پریشرلایز کېږي هغوی ډېر زیات ایکسټرا لوډ په ځان باندې راچوي راشد په کوالیفاینګ راؤنډ کې هم دا رقم ته په 2018 کې موږ زیمبابوې کې وو هلته هم ډېر خراب پرفارمنس ورکېده ځکه هلته دی پریشر کې کپتاني پریشر وپې نو دلته که زه ووایم یو علت یې دا ده چې اول میچونو چې سره کم د بالینګ د غوښته نه کېده بیا چې کله دی د انګلینډ په خلاف سره کم د بالینګ یې ښه کړی خو هغه خلکو دی پرې نه ښوده ورته نو اوس د هغه پریشر لاندې و نو ځکه دی دا رقم ته خپل 100% نسي ورکولی فکر کوئ چې نبي چې له تا سره عین له همغه 2008 کال چې تاسو یاد کړو له هغه وخت نه تاسو سره و او له تاسو سره ډېر نږدې هم تل پاتې شوی دی نبي که څه هم د نبي بالینګ ډېر ښه و خو په بیټینګ کې یوازې په یوه لوبه کې د 50 څیزه وکړله په نور کې ونه ځلېد ولې داسې ده ایمل صاحب چې دا ډېر غټ سټیج ده دلته تا پوره انالایز کوي دلته کله ته کوم ټیم سره چې میچ کوې هغه تا ته 3 ورځې نه مخکې پلان نیولی او عموما چې تا کله میچ وي بل ټیم سره او بل ټیم میچ تاسو سره میچ پاتې هغه تا میچ ته ناست وي تا میچ ټول انالایز کوي نو هغه تاسې کوم منفي نکتې وي هغه تا رانیسي هلته او چې کوم چې ته یو شي کې ښه وې نو هلته تا ته ډېر کم بالونه به تا ته درکوي یا به ډېر کم یو ځای کې تا ته موقع درکوي نو دوی خپل هڅه کوله هغه بعضې وایي موږ د کرکټ سټنډر هم دومره ده اوس دنیا ته هم دا معلومه سوه خلکو مو لیدل موږ کرکټ اوس ماشاءالله په هغه رقم نه لکه څرنګه د اسټرالیا نیوزیلینډ اسټرالیا انګلینډ سو انډیا سو یا دا نور ټیمونه سو خو موږ کرکټ که وغواړو کرکټ ښه کړو نو باید موږ ځان کې تغییر راولو لوبغاړي باید ځان کې ډېر تغییر راولي ښه کپتانسۍ موضوع شاید په ځینو لوبغاړو باندې اثر کړی وي شاید د هواو پیچونو علت هم وي شاید دا فشار هم و چې نړیوال جام دی له دې ور هاخواته خپله ستا فکر څه دی چې څه علت و چې د افغانستان لوبډلې هغسې لوبه ونه کړله چې اقلا خپله دغو لوبغاړو یې تمه لرله ځکه موږ کوم همیشه کله موږ ټیم سره ټورنمنټ ته راغلي یو نو بدې ورځې موږ ډېرې لیدلې دي ته هم جریان کې وې جرسي کې ډېر بد حالات و هغه وخت نصیب نو ډېر یو بد حالاتو کې بیا الله تعالی یو لاره برابر کړه وان ډے سټیټس سو یعنی دا شی دومره په اسانه نه اچیف کېږي اوس دا نه چې موږ ووایي زموږ سیمي فاینل ته وځو صحیح ده موږ به خلکو ځکه دلته زموږ د خلکو توقعات چې څومره دي هغه هم ډېر زیات دي اوس موږ نه ځکه موږ ډېر کم وخت کې ډېر زیات شیان اچیف کړل د هر سړي دا توقعات د اوس موږ چې افغانستان ټیم به کم نه کم باید سیمي فاینل ته لاره پیدا کړي خو که حقیقت ته راسو پسرلی صاحب د موږ د فټنس لیول چې کوم دا د ټیم فټنس لیول یعنې موږ یعنې که کوالیفاینګ راؤنډ کې که موږ ووتل ورلډ کپ ته نو شاید یو د چا دعاګانې وي ملت دعا وي چې خدای پاک موږ باندې مهربان او په دعا باندې خو طبعا تل شاید ونه پای اساس په نړیوال د فټنس خبره ولې فټنس سم نه دی دا ګوره پسرلی صاحب موږ ډاکټر صاحب ډېره ښه خبره کوي فیزیو ټرینر وایي زه نسم کولی چې چا سره کور ته هم لاړ سم ورته چې دا مه خوره دا وخوره یا په ډوډۍ ګېډه زورور ده په ډېرو لوبغاړو تاسو به کتلي زه تاسو ته یو د شهزاد مثال در کوم یو په دې کرنټ په دې داسې پروفیشنل کرکټ کې یو داسې پروفیشنل لایف سټایل کې چې هغه سپورټسمین باید ولري لیکن په بل پلو راشد دی هغه راشد بهترین مثال نن سبا د افغانستان کې بهترین مثال چې ده د راشد ده لیکن د نور لوبغاړي ولې راشد ته نه ګوري نو دا اوس کار زده وکړي که ته غواړې خپل کیریر یو شی ته اچیف کولو لپاره ته باید ډېرې قربانیانې ورکړې ته تا خوب باید پوره وي
دا هر شی د خوب خبر دې وکړه. په نړیوال جام کې په بیا اقلا ځینو مینوالو ستاسو لیدلي دي چې لوبغاړي مو تر ناوخته پورې ناست وي. آیا د دې حل په منیجمنټ کې دی، په کپتان کې دی، د لوبغاړو خپل رول دی، د چا کار دی؟ پسرلي صاحب یو سړی خو داسې نشي کولی چې زه اوس کپتان زه هر چا پسې نشم ګرځېدلی. ما دوی ته ویلي دي، واضح دوی ته ویلي دي، ما زه به اوس ډېره ګزاره تاسو سره وکړم او ما ورسره کړې هم ده. ما ډېره ګزاره دوی سره کړې ده. ما چې څومره کولی سو ما لوبغاړو سره کړې ده. اول ما په خپل ځان کې دا شی راوستی ده. ما زه چې فټ نه یم زه به ټیم ته هم نږدې نه کېږم. دا خو زه لا کپتان چې چیرمین هم سم په خدای ما زه به ټیم ته هم نږدې کېږم نه. معلومات هغه کس په کار چې ما ته ګراونډ کې 100% 110% ما ته راکوي. 100% خو دې کرکټ ته چې ګورې باید 110% ته په ګراونډ کې فټ واوسېږي. دا چې څوک کوي هغه ځان سره ظلم کوي، ځان سره ظلم کوي، وطن سره ظلم کوي. ښه، فټنس تاسو خبره وکړله، د خوراک مو وکړله، بله د نظم و ډسپلین وه. د شهزاد یادونه تاسو وکړله چې ټپي شو ګواکې چې هغه یې نه مني او تاسو وایئ چې ګواکې ټپي دی، دی یې ولیږو. بل قضیه د آفتاب وه. په آفتاب په باب ویل کېږي چې هغه ډسپلین ته پام نه و کړی او ځکه وایستل شو. ولې؟ ګوره دلته یوازې داسې نه ده چې موږ میچونه بایلو، خو دې له شا به یو شی ولې بایلو؟ هغه علتونه ورو ورو خپله مخې ته راځي. ټول نه غټ مسله چې دا ډسپلین کې د تا هر څه راځي. زه همیشه دا وایم چې ځان ډسپلین کوي. دا نشته یوازې ګراونډ کې ماته ډسپلین راکړې، په میچ کې ماته ډسپلین راکړه. ته باید لوبغاړي باید خلکو ته یو مثال پاتې سي. تا باید دا لباس دغسې وي په بهر څخه خلک وایي چې دا وګوره. که یوازې ځان ته نه، د افغانستان نوم ته باید موږ وګورو چې موږ شاته موږ باندې نوم دی چا ده. هماغه به ریزلټ وي. شهزاد سعید یو ښه کرکټر و، ښه ده او ښه کېدی چې نور هم ښه کېدی سي، خو چې دا رقم دی دی ځان سره نه دی وطن سره ظلم کوي. او آفتاب چې کوم کار وکړه بغیر له اجازې دی تللی و، منیجر ځکه منیجر خو اوس منیجر خو به تا ته وایي چې مه وځه، نو هغه خو نه پرېږدي څوک. خو یو سړی چې پټ ځي او بیا دغسې یو شپه دې هلته کړي په اوښي سره، نو باید بیا ته ریپورټ ورکړې چې زه دلته وم. هغه ونه کړه. په هغه ورځ باندې قسمت ته ګوره چې انټي کرپشن هیډ راغلی و، نو شاید هغه ته دا شی ډېر جدي ښکاره شوی. نو په دې باندې هغه بورډ تصمیم پرې ونیو. نو دا چې موږ 3 میچ اول، نو 2 میچ یې هغه بین کړه. نو هغه ما سره چې کله دا خبره کومه چې 2 میچ آلرېډي بین کړی ده، نو آخري میچ کې مشکل دی که هغه لوبو کې ما یو بل هلک راوغواړئ، نو هغه ریپلیس موږ شیرزاد کړه. فکر کوي چې خپله ګلبدین نایب نورو لوبغاړو ته مثال دی په فټنس کې، په خوراک کې، په عمل کې؟ عموما زه خپل ځان ته ګورم هغه رقم نه ده چې سره کوم یو انټرنیشنل پلیر باید وکړي. خو دا ځان پیسه کې وایي ده؟ او دا ځان پیسه کې زه وایم. زه اوس دا شی ما راوستی ده او راولم یې. اوس موږ یو بهترین کس راغلی موږ ادارې ته، انډي مولز د موږ د چیف سلیکټر په ایس باندې راغلی ده. هغه نه د ما خپل ده، نه افغانی ده، نه پاکستانی ده، نه د ایشین ده. هغه یو یورپین ده، یو انګلیش سړی ده. دا خبره ما مخکې اول کړې وه، دی چې راغی ما ته نور هم اسانه شوه. هغه سره زه غږېدلی، ما ورته ویلې چې په ما کې نه وي اول دا شی، باید زه کښېنم. ما د انډیا کپتان سره خبرې کولې په ویرات کوهلي سره، نو په ناست ورسره نو دا هغه باندې خبر راغله، فټنس باندې خبر راغله. نو ما ته ډېر ما ته ویل تاسو خو شهزاد پورې خبر راغله، فټنس پورې بعضې هغه به راغله. نو ما ورته تاسو ما ته ویلي وایي موږ فټنس کې هېڅ کمپرومایز نه کوو. مطلب یې دا اوس که هر څوک یي، که احمد یي، که محمود یي، که دنیا ټاپ پلیر یي، وایي موږ فټنس کې کمپرومایز نه کوو. نو هغه ریزلټ یې ګوره ټیم. ښه، د نړیوال جام کې د یوه کپتان په صفت له خپلې لوبې اول که راته ووایاست، راضي یې؟ اوه، داسې په کوم شي کې اوس زه کپتان سي، اوس زه فرض مثال ما کې خو دومره فرق نه دی راغلی، خو ها زه یې نور هم ښه کولی سم.
باید ویې کم. خو که دا خلک وایي چې نه کپتان ډېر پریشر کې لوبه نشي کوی، زه چې د 8 نمبر 9 نمبر نه راځم اوپن ته راځم د ټیم ریکوایرمنټ لپاره زه راځم، نو کله هم ما په ښه یعنې ستا بیټینګ او بالینګ به شاید د قناعت وړ وو، خو آیا د کپتان په صفت ستا پرېکړې هم د قناعت وړ دي؟ لکه څنګه فکر کوي چې کومې پرېکړې چې تا د لوبو په ترڅ کې وکړلې هغه نه ته راضي چې سمې وي؟ کپتان کار صرف په ګراونډ کې پسرلی صاحب، ګراونډ کې چې فیلډ مونږ باندې خو یو د انګلینډ میچ په خلاف که وګورئ هغه هم مونږ د انګلینډ میچ په 100 اورو کې ګټلی ده. په 150 اورو نه بعد هغوی 50 اورو پرې هغوی مونږ نه د انګلینډ لوبه پرېږدئ، راځئ په ټول لوب باندې فکر وکړو. زه درته راځم. ستا مینوال چې په تا باندې نقد کوي، یو نقد یې دا چې ډېر کله د ریویو پرېکړه چې تاسو کړې ده غلط سوي دي وایي. بالکل ښه په پاکستان سره په لوبه کې یو اوور چې شاید سمي کړی وای تاسو وکړو وایي تېروتنه وه. له یوه بله لوبه کې چې کیدای شي تاسې اول بنګلادیش سره کیدای شي تاسې اول بیټینګ کړی وای تاسې بالینګ ګوره زه راځم دې ټولو شیانو زه راځم. د پاکستان میچ خاص کر هلته مونږ بدبختي دا وه چې حمید حسن خوږ شو، لیکن د سمي اور پاتې و. زه راځم خبرې ته راځم. که فرض مثال هغه ور ما په سمي کړه په هغه ور کې څه وایي بیا به خلکو بیا ماته ګوته نیوله چې دا تا ولې خپل اورونه نه کول. دلته مونږ هغه میچ په 4 بالرانو کړی ده، مونږ سره آپشن دی رحمت هم خو سمي هلته ښه اوسو. سمي چې کوم مونږ غوښته هغه شی ده وکړه مونږ ته، نو هغه ور ځکه ما پورې و هغه ور که ما ښه کړی وای نو کیدای شي میچ ریزلټ یې بدل و. خو ځکه که ما سمي ته ور کړی وای که هغه ور کې هماغسې ما غوندې څه وایي نو بیا به سبا بیا ما ته خلک وتلي چې تا ولې هغه ته ورکړه. او له بنګلادیش سره پرېکړه چې اول کله چې مونږ ګراونډ ته ځو پسرلی صاحب نو مونږ وکټ ګورو، یوازې زه نه ګورم، دې کې ما سره کوچ وي سینیر لوبغاړي د کومي مونږ چې کله یو هغه کوو هغه مشوره باندې زه ورسره کوم. که مخکې هر چا څنګه کول خو زما دا ده زه کوچ سره مشوره پرې کوم بیا کار به کوو. په پرېکړو کې له ګڼو کسانو سره خبرې کوي. بنګلادیش کې که میچ کې وګورې مونږ غلطیان یې خپله کړي دي، مونږ فیلډینګ خراب کړی ده، مونږ بعضې شیانو کې داسې شاټونه ویلي چې هغه ضرورت نه وي مونږ ته مونږ کړي دي. مونږ هر میچ چې بایللی ده دا نه چې خلک مو وایي چې دا کپتان کړي هر څه. کپتان خو طبعا یوازې د کپتان د نورم ده خو ډېره ګوته تاسو ته بیا نیول کېږي. د فیلډینګ خبر تاسو وکړله، د انګلند د لوبې یادونه مخکې تاسو وکړه، په هغه کې هم چې مورګن سلیزه ووهله په 20 رنزونو باندې د اسانه کیچ ولیدو. د پاکستان سره هم په کوم اور کې چې تاسو 18 منډې ورکړلې یو کیچ ولیدو. تاسو د فیلډینګ یو روزونکی لرئ، دی څه درسره کوي؟ آیا دا د ده ناکامي ده او که د لوبغاړو؟ ګوره پسرلی صاحب ما خبره بیا چې تا وکړې هماغه فټنس ته راځي، هماغه فټنس ته راځي وایي چې ځې ابازوله به راځي، نو هماغه د فټنس خبره ده. ستاسو ابازو فټنس ته و فټنس هم له خوراکو له بېنظمۍ سره او خوراک دغه مونږ خو افغانان یو، مونږ تاسو کلتور خو بیا ډېر مونږ تاسو سهار کې ششنه چې سره موچه ډوډۍ نه خورو نو خوند نه کوي. ګلبدینه کیدای شي دا ستاسو مینوال دا ووایي چې له 5م ډویژنه تر د 2019 کال تر ورلډ کپ پورې یا تر 2015 کال ورلډ کپ کې هم دغه لوبغاړي وو، دغه خوراکونه وو، دغه بېنظمي وه، دغه د فټنس مشکل وو، لیکن هلته ځلېدئ، دا ځل ونه ځلېدئ. څه فکر کوئ چې لوبه بدله شوې ده او که نه؟ دلته ډېر شیانو تغییر کړی ده. اوس بدبختانه ورته ویلی چې هغه وخت کې دومره پیسې نه وي، که حقیقت وایو هلته مونږ وږي ولو، اوس مونږ ماړه سوي یو، نو ځکه هغه خواري مونږه پرېښې ده. مونږ هر رقم خواري نه کوو، څه رقم چې مونږ ته یو پروفیشنل پلیر یو پروفیشنل سپورټمین یې کول پکار وي. دا که دې باندې که هر سړی خفه کېږي باید خفه دي سي، ځکه چې تاوان هغه سړی کوي چې څوک ملامت وي. زه اوس یم زه اول په ځان باندې غواړم چې زه باید وکړم، که زه نه کوم زه به ځم. اوس ځکه دا شی اوس ما اکسپټ کړی ده، ځکه دې ورلډ کپ نه مخکې ما ډېره ګزاره کړې. ورلډ کپ نه مخکې خو هماغه هلکان ول، هماغه ټیم و، صرف کپتان بدل و، خو ټیم خو هماغه ټیم ده که نه. دې نه بعد که زه کوم کار غواړم اول به یې زه کوم، که زه یې ونه کړم زه به سایډ ته کېږم.
ځکه دا یو تریخ حقیقت ده او دا باید ټول ومنو ځکه فټنس تاسو خپل ځان کې ډیسپلین نه او خپل ځان کې ډیسپلین رانه ولې نو تا یو کار هم صحیح کیږي نه. ښه نو په 2019 کال کې که داسې راته ووایي چې لاسته راوړنه م څه وه، کوم لوبغاړی ستا په فکر داسې لوبغاړی درته ثابت شو چې په راتلونکي کې د افغانستان د کرکټ سترګې ور اوړي، هغه څوک وي؟ تاسو ته زه ښکاري تاسو د ټیم کې کوم داسې کسان وکتل چې هغه موږ ته راتلونکي کې ښه ثابت کېدی شي؟ پوښتنه له تا کوم. زه تا نه کومه. زما لپاره کېدای شي راشد خان لا ځوان دی، مجیب لا ځوان دی، اکرام علي خیل لا ځوان دی او ډېر خلک به په ځوانانو باندې خبرې کوي، لیکن ته د یوه کپتان په صفت چې ورسره وي آیا په دغو ځوانانو کې دومره توم نه وینې چې په راتلونکي کې هم وي؟ ځکه چې ډسپلین هم کې وینې؟ بالکل باید ډسپلین که زه کې ونه وینم باید باید نه زه کې وینم ډسپلین کې دا ینګسټر دی لکه په هغه وخت کې چې 2008 کې سکاته شاید زه به درته په یاد وم ما 13 کلن وي ځوان وم یعنې هغه خپل وس نه مې زیات کار کاوه خو بل خوا ته نه یم تللی خو فوکس مې کرکټ ته و. دې ټیم کې هم ځکه کسان ځوانان داسې ځوانان زه وینم سید شیرزاد یعنې راتلونکي کې به د افغانستان یو بهترین فوټبالر جوړېدی سي او دم اکرام علي خیل یو ښه مثال ده، مجیب زدران، راشد ارمان، دغه هلکان چې کوم ځوانان دي کوم چې شاته ناست دي دا کوم چې کیمپ کې موږ سره ول لازم ځکه یو کیمپ ما کړی از کپتاني ما یو کیمپ کړی هغه کې چې کوم کسان ول خو نور ډېر ځوانان شاته ناست دي او دا توان زه دې هلکانو کې وینم خو دا به ته څنګه یوټیلایز کوې په میدان کې، څنګه به یې ته راجګې دو باندې کار کول پکار دي. دا داسې نه ده چې اوس نبي چې ده نبي په یو کال کې نه ده جوړ سوی نه به 2 کاله کې جوړ سوی، نبي 15 کالو کې جوړ سوی. دا نبي چې نن ده دا هغه نبي ده چې ما هغه ډیوژنونه لګیا ده لګیا ځان یې خپله جوړ کړی ځکه هغه وخت کې دومره فیسیلیټیز موږ سره ولم خو بیا موږ د هلکانو کوم ایفرټس یې کړی ده او دا کوم نوي ځوانان دي دوی ته هر څه برابر دي باید دوی ته پکار ده اوس دې نه استفاده وکړي. ټورینګ کوي امکانات یې هر څه زیات دي او زه وینم په دې هلکانو کولی سي خو چې باید موږ کرکټ ته صحیح معنی سره کرکټ ووایو او صحیح معنی سره کرکټ وکړو نو هله به د موږ د ټیم پرفارمنس موږ خو ډېرې وعدې کوو خلکو سره خو چې کله موږ خپله ځان ویل ډسپلین کړو نو دا هغه ورځ به لرې نه چې د افغانستان ټیم به ټاپ 5 کې موږ کولی شو که زه انډیا سره دا رقم میچ کوم زه پاکستان سره دا رقم ټف میچ کوم زه بنګلادیش سره کوم بنګلادیش ته شکست هم ما ورکړی انډیا سره ما میچ ټای کړی ده پاکستان ته مې شکست ورکړی ده سریلنکا ته مې شکست ورکړی ده یعنې اوس په ایشیا کې موږ هم په دې ریس کې یو که دوی په ټاپ 7 په ټاپ 5 کې راتلی سي ولې افغانستان نسي راتلی. په همدې هیله ډېره زیاته مننه ګلبدین جانه ژوندی اوسئ.